من دي 14 بچي مې مړې دي، په 10 زامنو کې 2 راته پاتې دي او په 6 جنکیانو کې یوه. دا زوی مې چې مړ شو دغه دا دې پسې مې چې منډې وهل جنازه پسې پلار یې نه و مړ شوی و. دا زه ولوېدلم دا خپې مې مات شو، هغې کې اوس یو جمعې بل جمعې دا خپې مې ټول تورېږي زنګنونه. اوس دا دې ولې ساتلې مور؟ زه یې زړه مې طاقت نه کوي چې دا ونه ګورم، زړه مې چوي. دا ګورې ګورم چې شپه ډوډۍ چې سملاستم نپل مې وکړه دا ځان ته لڅوم ګورم ټول. دا هر شپې ګورې؟ هر شپه ګورم، طاقت مې نه راځي. السلام علیکم. قدرمندو دغه مورکۍ ګورئ دیوال غاړې ته ناسته ده، 14 بچي په حق رسېدلي، یعنې په مختلفو ناروغیو. راسره اوسئ چې څنګ ته یې ځو. السلام علیکم. مورې ښه یې جوړې تکړه یې خیریت دی؟ مورکۍ دغه عکسونه دي ایښي دي دیوال غاړې ته ناست دا څوک دي؟ دا زوی زما زامن دي، 14 بچي مې مړې دي، په 10 زامنو کې 2 راته پاتې دي او په 6 جنکیانو کې یوه. الله مې شته دی، خاوند مې 22 کاله وشو چې مړ شوی دی. ما په خیر خیرات د خپل بچي لوی کړی دی. زوی الله لرم ټول وینه غواړي، ټول معذوران دي. یو مې چې دا اثر هم لري، اثر یې کافر ده، او نور چې دا دغه ټول وینه غواړي او اپریشني دي بچي مې. نور مړې دي 2 دانې پاتې دي. زویه الله لرم. دا 2 څنګه دي؟ دا یو چې دا 21 اپریشن ده، دا بل چې دا 2 اپریشن ده او اثر لري سر کې. دا 20 کاله وشو چې قرآن وایي دا نشي زده کولی. ښه 20 کاله کېږي غواړي چې قرآن پاک زده کړي، نشي کولی. نشي کولی. دغه بچي د به کوم ناروغۍ مړ شوي؟ دا زوی ټول وینه غوښتل، ټول وینه غوښتل، د مخې ټول وینه غوښتل. کباب مې وخاته، نه مې کابل پرېښی ده، نه مې بګرام پرېښی ده، نه پاکستان پاتې شو. ټول مملکت کې نه مې زیارت پرېښود، نه مې ډاکټر پرېښود. زما توبه خدای قبول نه کړه. دغه 2 راته پاتې شو، هغه هم نیمګړي. نو ټول مړ شوي؟ ټول مړ شوي دي. دا عکسونه دي که موږ ته ښودی شي؟ وزوی دغه ده وګورئ. ښه قدرمندو دا یې بچي دي د مورکۍ، دا ټول په حق رسېدلي. دا د بچي دي؟ ها دغه د وینې کارتونه دي. دا د وینې کارتونه دي؟ ها دا ګوري قدرمنده یو یو. الله الله. دا اخبارونه دي. دغه اخبارونه کوم یو دي؟ اخبارونه دلته ده. قدرمندو دا بویم چې دا پاکستان کې دغه مورکۍ اوسېدله، بیا هغلته په اخبار کې هم د دې چا برنامه ورکړې وه. دا به څو کاله مخکې دا اخبار دی؟ دا 20 نم زیات ده. 20 کاله هم زیات دی. دغه اخبار کې هم ورکړې وه. دغه مرخه دا د بچي دی. الله دا ګورې قدرمندو په دغې کې وینې خېجولي. الله الله. دا د ټول دا عکسونه دې ساتلي دي؟ دا ونه ګورم زړه مې چوي. ښه دا ګورې؟ دا دغه چې ده دا امریکنی. اوس دا دې ولې ساتلې مور؟ زه یې زړه مې طاقت نه کوي چې دا ونه ګورم، زړه مې چوي. دا ګورې؟ ګورم چې شپه ډوډۍ چې سملاستم نپل مې وکړه دا ځان ته لڅوم ګورم ټول. دا زوی مې چې مړ شو دغه دا دې پسې مې چې منډې وهل جنازه پسې پلار یې نه و مړ شوی و. دا زه ولوېدلم دا خپې مې مات شو، هغې کې اوس یو جمعې بل جمعې دا خپې مې ټول تورېږي، زنګنونه مې پړسېږي. دې زوی پسې د منډې والې جنازې پسې جنازه پسې مې منډه وهله چې دا یو کټ ماته راکړه، یو بازو. سړي زاري کول، راته وزر کول، سلامونه اچول چې تا حاجت نشته. چې زه ولوېدلم خپه مې مات شو. د کټ یو بازو دې اخیستو؟ ماته یو بازو یې راکوي، څوک نه راکول. دا مې خاوند ده دغه، او دا خسر مې ده، دا مې ټول بچي دي. دا یو خو تا لیدلی او دا خو مې ولیدو. قدرمندو دغه مشر زوی وایي کله چې دا په حق ورسېدو په دې تصویر کې ګوري دا ټول نه چې مشر دی، وایي دې پسې مې منډې والې، خطا شو، خپې مې ماتې شولې. اوس خپله څه ناروغ یې؟ زوی جان زما دا زنګنونه د ملا مې ده، نخ کېناستی شم نه پاسېدی شم. په داسې تکلیف باندې جګېږم چې یو بل لاس راته ورنه کړي، جګېدی نه شم. په یو بې شرمي جګېږم، نه شم جګېدلی. صرف دا ملا مې ده او دا خپې مې دي. او زوی جان پروس کال مرقه و مکروب وم،
هغه نور ټیسټ مې کړی نه ده نور چې هغه دا ټول ټسټونه دي. قدرمندو دا مورکۍ په مختلف ناروغیو خپل اخته ده، درملنې پیسې نشته چې دغه مورکۍ درملنه وکړي. د هغې دیوال غاړې ته ناستو د چې ښه دا ټولې نسخې دي. اوس مورکۍ ښه دا دې وښودلي. اوس مورکۍ دوایي د کړې د دوایي وسه لري څه دوی غواړي؟ جان چې وسه مې و زه به دلته نه راتلم او نور که چا راته کوم ګولۍ راوسته هغه د خورم که نه وي نو ناست یم. اوس مورکۍ څه وایي؟ زه داسې وایم چې د خدای په رضا تاسو ما سره کومک وکړئ چې یو سړی څوک نه لري نور خوراک به د کومه شي، بچي چې نیمګړي شي نو خوراک به څوک راوړي. داسې ده چې شکر وباسم چې ایمان د منګه په سر ده. الله لرم د الله هیله مې نیولی د نور اسره مې نشته. مورکۍ دا وایي هډوکي هسپتال ته لاړ ښه دا هډوکي هسپتال ته لاړ شه، دا دوایي واخله. ښه مورکۍ داسې وکړه. اوس به فی الحال زه د دوایي لپاره یو 100 روپۍ درکړم. احمد ورور را لیږلي صحیح شو او انشاءالله چې نور مرسته راغله. خو مورکۍ دا زما تا سره ژمنه د خوراکي توکي به هم راوړم، نور مرسته به هم درکړم. دغه مرسته به زه انشاءالله تا باندې وسپارم. اوس درملنه واخلې دا واخله بس چا نه پیسې مه ټولوه، خیرات مه ټولوه. دا خو زموږ د افغانانو هېوادوالو یو خدمت چې موږ تاسو سره کوو. دغه دوایي واخله چې نور مرسته راغله بس د احمد ورور ته دعاګانې الله ټولو سره ښه وکړي. زه ستا کور ته راځم، نور مرسته به هم درکړم، خوراکي توکي به هم درکړم. صحیح ده قدرمندو لکم شهزاده غوندې زوی مې ده، نه تا وایي نه ما وایي نه بل وایي. دغسې د سنګکاري تیږې اخلي خپل په سر وایي، خپل ځان وهي ځان وهي کافر د سر ورباندې خپل ځان وهي. او دا دوه پاچاهي مې دا څنګه خلاصې ته کوم مورکۍ چې زه ورته وړاندې شم ما ته وایي مور مې نه یې مور مې نه یې مور مې نه یې په څه خطاب نه پرېږدي. نه دا څنګه خلاصوي؟ دا همدغسې بیا یو بل چې راشي بیا تیږې ورنه اخلي د لاس نه یې هغه د اوس چې ته راغلې بیا زه درته ښیم. قدرمندو مورکۍ خبرې هم واورېدلې. هیله کوم چې مرسته وکړئ چې دغې مور درملنه وکړو چې مختلف ناروغۍ دا مخته ده او نور د خوراکي توکو مرسته هم وکړو. اجازه راکړي. الله حافظ. الله تاسو سره ښه وکړي. خدای دې تاسو سره خدای دې ایمان درکړي، خدای دې آخرت ښه کړي. انشاءالله موږ راځو. اذان مورکۍ او انشاءالله خیر رسېږي جنت. قدرمندو زموږ پیپال ځایل اکاونټ فعال شوی. اوس تاسې کولی شئ $15 راواستوئ او سلګونو بېوسو کورنیو ژوند ژغورئ.